چې صرف هغه دنیا الله تناخوخه ده چې هغه مقصد صرف او صرف دنیاوی آخرت فکر پکې نه وي. لیکن که سړی دنیا مال حلال مال ګټي دی لپاره چې زما وخت په تیر شي، زه خلقو ته محتاج نشم، سوال چانه والا کول نشي، زما بچی خجوان تیر کی، زما کور والا خجوان تیر کی، مال ما سکوي، نو د دې په ذریعه سره زه د الله تبارک و تعالی عبادتونه مالی عبادتونه غوکما، نو دا دنیا بیا بد نه ده، بلکې هغه مالداری چې هغه کې تقوا وي، هغه مالداری چې هغه سره خوف د الله بزر کې دنه موجود وي، هغه مالداری چې پای کې د آخرت فکر و سره هم وي، هغه مالداری چې پای کې د شریعت د احکامونو انسان بار ته نه وځي او دین کې څه خطر ده نه پیدا کیږي، نو هغه مالداری الله تبارک و تعالی لخوخه ده نه خوخه نه ده. د هغې په ذریعه سره انسان الله څخه اوچت مقامات حاصلي. لکه عثمان رضی الله تعالی عنه ډېر فضایل داسې دي چې هغه ته د مال د وجې نه هغه ملاو شوي دي. لکه جیش العسرا غزوه تبوک کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله اعلان وکړ مال راوړئ، څوک دی لار اوږده ده او سفر د ګرمۍ دی، اوږد سفر دی، چې د الله په لارې کې مال ورکړي، نو عثمان رضی الله تعالی عنه یو ځل الله پاسه یا رسول الله سلو خان او په سلو خان باندې پاسه مال دا بس د الله په لارې کې ورکوم. دوباره بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله اعلان وکړ چې څوک دی چې هغه د الله په لارې کې مال ورکړي، بیا عثمان رضی الله تعالی عنه راپاسه ده یا رسول الله 200 خان د مخکورونه ورکوم زیات او دا باندې مال سره ډک وي. دریم زمانه بیا وی 300 خان او سره چې کوم دی هغه سونه د مال نه ډک او زر دینار راړل نبی علیه الصلاۃ والسلام په جولای مبارک کې واچول او نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې اړو لاړو اعلان یې کوي چې نن وروسته چې عثمان کوم عمل کې هغه ته نقصان نشي رسولی، نو دا څه د وجه د مال د وجه هغه ته دومره لوی فضیلت هغه ملاو شو. نو مال هغه مال الله تبارک و تعالی ته ناخوښه نه دی بیا، لیکن کم مال چې دې لپاره ګټلی وي چې زما مقصد صرف او صرف دنیا د آخرت پکې فکر هم نشته دی، نه بیا زکات ورکي، نه عشر ورکي، نه قرباني کوي، نه حج کوي، نه عمره کوي، نه د الله په کور باندې لګي، نه په غریب یتیم مسکین باندې لګي، دا مال الله تبارک و تعالی ته ناخوښه دی. صحابه کرامو کې صحابي وي موږ یو مجلس کې ناستو چې اچانک نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی، مونږ چې وکتل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ویښتو مبارکو نه گویا اوبه څاڅېدې، نو مونږ دا خیال وکړو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم گویا تازه غسل کړی دی. نو یو کس پکې وی یا رسول الله نراک طیب النفس، اے د الله رسوله مونږ تعالی وینو چې ته دې ټیم کې موډ کې او خوشحاله. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل اجل آو. صحابه کرامو خبرې شروع کړلې، د دنیا تذکره شروع کړله. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل لا بأس بالغنا لمن اتقى الله عز وجل. هغه سړی ته چې هغه کې تقوا موجود ده هغه له مالداري هېڅ نقصان نه ورکوي، هغه لپاره مالداري ښه شی دی چې تقوا پکې موجود دی، د الله یاره موجود ده. والصحة لمن اتقى خیر من الغنا. تقوادار لپاره صحت سے چې کوم دی دا د مالدارۍ نه زیات غوره دی، چې مالدار د څخه مال کم وي لیکن صحت ورسه کوي، دا د لپاره زیات غوره دی. وطیب النفس من النعیم. او دا چې کومه خوشحالي ده سړی د زړه نه خوشحاله دا هم د الله په نعمتونو کې یو نعمت دی، په دې هم شکریا ادا کول پکار دی. نو دې معلومه ده چې کم سړی د الله یاره ورسره وي مال د څخه موجود دی، دا مال الله ته ناخوښه نه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي. الله تبارک و تعالی محبت کی مینا کی کم چا سره هغه کس سره چې هغه متقی دی، مالدار دی او پټ ځان پټ ساتي، یعنی تقوا صفت پکې موجود دی او دې سره سره د مالدار هم دی لیکن ځان پټ ساتل دی، خلقو باندې څرګند کړی نه دی، دا سړی الله تبارک و تعالی ته خوښ دی. دغه شان دی سړی چې کوم دی هغه مال ګټي دی حلال او حرام نه، او د هغه نیت دو قسم نیت وي د دنیا کې انسان. یو نیت دا دی چې زما دا مال زه ګټم دی لپاره چې زه د
سوال نه بچ شم دې لپاره چې زما بچي خو وخت تیر کړي بچو باندې چې کوم د ښه تعلیم وکړم د هغو ښه کور یې چاته محتاج نه دې مال کې خپل رشته دارانو باندې غریبانانو باندې هغو باندې خرچه کوه دا مال الله تبارک وتعالی ته داسې مال خوښ دی دا نیت ورته خوښ دی او الله تبارک وتعالی سره د قیامت پر ورځ باندې دغه مالداره چې میلاویږي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د مخ به د څوارلسمې سپوږمۍ شانته پړقېږي او بل د هغې مقابلې کې کس دی هغه کم کس دی هغه دی چې حلال مال ګټي حرام نه دی حلالو ګټي لیکن نیت کې معمولی غونې فرق دی او فرق دا دی چې دوی زما مال زیات شلی دویم مال ګټم دی لپاره چې خلقو باندې فخر وکړم چې زما شان د مال چا څه ګشتی او دریم نمبر مرائیا خلقو د ځان وښیمه نو دا نیت چې چا وي چې زما مال زیات شي او خلقو د ځان وښیم نو الله تبارک وتعالی پیغمبر فرمایي لقي الله تعالی وهو علیه غضبان دی به الله سره په داسې حالت کې ملاقات کی چې الله به د باندې غوسئ نو اوس مال دواړو وګټو دواړو د حلال مال ګټل دی دوو کسانو نیت کې فرق دی د یو نیت یو شانته بل نیت بل شانته دواړو الله تبارک وتعالی قیامت پر بدلو کې دواړو بدله جدا جدا ده نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من طلب الدنيا حلالا استعفافا عن المسألة چا چې دنیا طلب کړله دنیا مال پسې ووتو او مال یې ګټل شروع کړل مقصد دا دی چې زه د ځان د سوال نه بچ کم چاته لاس دې ولمال را نشي وسعیا علی اهله او دې لپاره مال ګټمه چې زما اهل و عیال ته زما بچو ته زما کور والو ته آرام او آسایش هغو ته پیدا شي هغو ته تکلیف نه وي چاته محتاج نه دریم نیت دا وتعطفا علی جاره او دې مال کې به زه خپل رشته دارانو سره خپل ګاونډیانو سره ښه سلوک کومه نو دا سره لقي الله تعالی یوم القیامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر دا سره به الله سره ملاقات کی په داسې حالت کې چې الله تبارک وتعالی به د مخ د څوارلسمې سپوږمۍ شانته پړقولی یو ګرځولی وي او دی به الله مخې له راځي ومن طلب الدنیا او چا چې دنیا طلب کړله دنیا پسې ووتو مال ګټم لیکن نیت څه دی دنیا هم د حلالو د حرامو نه ده مکاثرا زما مال زیات شي مفاخرا خلقو باندې فخر وکړم چې زما شانته مال چا څه ګشتی مرائیا خلقو د ځان وښیم لقي الله تعالی وهو علیه غضبان دی به الله سره په داسې حالت کې ملاقات کی چې الله به د باندې غوسئ نو گویا معلومه ده اشتلا که سړی ځان له حلالو مزدوري وکړي نو هغه د خپل د نیت اصلاح دی کوي چې زما مقصد څه پکار دی د مزدورۍ نه مال ګټم سعودي ته تلم بل ملک ته تلم بل ملک ته تلم یا دلته کې ځان له مزدوري کوم ملازمت کوم تجارت کوم زما مقصد څه دی مقصد دا وي چې حلال مالو ګټم حرام نه وي مقصد دا وي چې زما چاته سوال ته ضرورت ماله پیښ رانه شي او مقصد دا وي چې زما بچي ښه وخت تیر کړي هغو ته رهایش ښه میلاو شي هغو ته تعلیم ښه میلاو شي هغو ته د حلالو مال میلاو شي چې هغو چاته سر اوچته نه کړي چې فلاني څخه دومره مال دی ما څخه نشته د فلاني بچی چې کوم دی هغه روزانه پیسې خوري ما څخه نه دا مقصد دا چې کوم دی هغه دکان ته ځي ځان سوداګانې کوي د فلاني بچی چې کوم دی هغه ځان ښه کپړې چې زما هغه نشته دا نیت وي چې زما بچی ته محتاج نه شي الله تبارک وتعالی بدل دی هغه اجر ورکړي او نن چې زمونږ د خلقو کوم نیت عام د حلال مال ګټي لیکن فخر حلال مال ګټي لیکن مال زیات شي اپلا دی الله حق پکې چاره وشتو او د بندگانو حق پکې چاره وشتو دا خو زما علم انما اوتیته علی علم زما هنر دی وجنه زما د مهنت دی وجنه ما ته ملاو شوی دی دغه بیا چې کوم دی نیت وي نو دا سړی الله تبارک وتعالی به د منی د قیامت پر ځ باندې غوسه وي